الرحمن الرحیم. ښه راغلاست قدرمنو انجینر صاحبانو. د لومیان په سلسله درسونو کې نن هم دویم درس باندې پیل کوو او خپل درس شروع کوو. په تېر درس کې موږ تاسو په هارډ کیز او په لمر جهت باندې او ادار باندې خبرې وکړې او پرې پوه شولو چې څنګه کولی شو چې خپل لمر جهت ته تغییر ورکړو او شپه حالت او ورځ حالت رامنځته کړو. په ننني درس کې درنو انجینر صاحبانو یو له مهمو موضوعاتو څخه چې خصوصا لومیانو سکیچ اپ یا د سکیچ اپ په برخه کې یا لومیانو په برخه کې ورڅخه استفاده کیږي هغه انجینر صاحبانو د لینډسکیپ برخه ده. موږ تاسو په لینډسکیپ باندې پوهیږو، غواړو چې څنګه خپل یو پروژې ته ښکلا وروبخو. نن ورځ هم د لینډسکیپ په برخه کې لومړی اپشن موږ سره هغه د هایټ ده. درنو انجینر صاحبانو که چیرې تاسو غواړئ چې داسې یو سطح رامنځته کړئ چې اوچت وي یا غرنۍ سطح رامنځته کړئ یا داسې یو غونډۍ رامنځته کړئ، نو د لینډسکیپ په برخه کې هایټ په برخه کې تاسو څو اپشنونه لرئ چې دغه لولو. خو هایټ په برخه کې انجینر صاحبان یو موږ سره که چیرې دلته لاړ شئ دغه ګراف په شکل دغه چې تاسو ګورئ لیکه یو برش سایز پکې لیکل شوی، بل برش سپیډ. قدرمن انجینر صاحبانو که چیرې تاسو برش سایز څخه استفاده کوئ، مثلا دغه کم دایره چې ګورئ د ده سایز موږ ته ښکاره کوي. مثلا دې سایز ته یا دغه کوچنی کومه یا یې لویومه، په دغه برخه کې موږ سره استفاده کیږي. او بل برش سپیډ ده، هغه د کار شدت موږ ته ښکاره کوي. که چیرې تاسو آخري سپیډ ته یې واچوئ نو هغه کوم چاره چې موږ ترسره کوو ډېر به یې سپیډ وي. د مثال په ډول زه راځم یو غونډۍ یا یو غر غواړم چې رامنځته کړم، هایټ ته راځم، هایټ نه وروسته رایز وهم. لومړی اپشن چې ده رایز ده. اوس مثلا زه غواړم دغه سطحه پورته راشي، وګورئ د خپل ماوس لیفټ کلیک باندې همدغسې کیکاږلي شکل کې نیسئ او حرکت ورکوئ. همدغسې ماوس کلک نیسئ لیفټ بټنی، هر خواته یې چې ویسئ یو اوچت یا هم یو غرنۍ ساحه یا یو غونډۍ لرونکې ساحه رامنځته کېږي. دا د درنو انجینر صاحبانو موږ سره د یو سطحې د پورته کولو برخه. که چیرې تاسو غواړئ یوه سطحه ښکته کړئ، مثلا یو ګړنګ رامنځته کړئ یا یو داسې سطحه چې د هغه د ځمکې له سطحې څخه ټیټ وي، یا تاسو غواړئ یو کانال ترې جوړ کړئ، دغسې تاسو کولی شئ چې د ماوس لیفټ بټنه کیکاږئ او په کیکاږلي حالت ونیسئ او حرکت ورکړئ. هر چېرته چې حرکت ورکړئ همالته انجینر صاحبانو موږ سره مرسته کوي او خپل عمل ترسره کوي. بل موږ سره انجینر صاحبانو فلټن ده. فلټن موږ سره د یوې سطحې هموارول دي. مثلا تاسو غواړئ دغه سطحه چې ماوس زما قرار لري د دغې سطحې سره برابر کړئ یا دغه غونډۍ له دغې سطحې سره برابر کړئ. تاسو هماغې سطحه چې غواړئ بله سطحه ورسره برابر کړئ یا همواره کړئ، هماغه سطحه تاسو کلیک نیسئ او سلو سلو حرکت ورکوئ هغه پورتني سطحې ته. اوس وګورئ انجینر صاحبانو تقریبا دغه پورتنۍ سطحه لاندنۍ سطحې سره څه کېږي؟ هم سطحه کېږي. که چیرې تاسو غواړئ دغه پورتنۍ سطحه سره دا سطحه برابر کړئ، تاسو به اول دلته کلیک کوئ مثلا او سلو سلو به ښکته راځئ. دغه پورتني حالت هم د ښکتني حالت هم د پورتني سره بیا تاسو یې هم سطحه کولی شئ. بل موږ سره انجینر صاحبانو هغه د جټر ده. جټر موږ سره هم پورته برخه رامنځته کوي، هم ښکته، یا هم موږ سره غر جوړولی شي او هم ګړنګونه. مثلا تاسو وګورئ دغه حالت ته زه د برش سپیډ لږ څه ډېر کړم. تاسو وګورئ سپیډ چې تاسو ډېر کړئ او همدغسې سرخش ورکړئ، یو ځای کې پورته والی رامنځته کېږي، یو ځای کې ښکته والی او همدغسې پورته او ښکته حالتونه موږ ته ایجادوي. د دې تر څنګ انجینر صاحبانو مثلا د دغې غر دغه څوکه ډېر تیره ده. که چیرې تاسو غواړئ دا نرم شي یا دغسې سموت شي، نو د سموت په واسطه تاسو استفاده کوئ او دلته وګورئ مثلا تاسو دغسې هغه سطحه یې څه کوي لږ څه سموت کوي، هغه تیرهوالی کموي. نو دا د سموت برخه. بل انجینر صاحبانو که چیرې تاسو غواړئ دغه ټوله سطحه په یو ځل سره هموار کړئ، که چیرې تاسو راشئ ټیټ ووهئ یا هم فلټن ووهئ، دا به ډېر وخت ونیسي. نو د هغه لپاره تاسو کولی شئ د فلټن ټرین میپ په واسطه چې دې باندې کلیک وکړئ، ټوله سطحه همواره کېږي. بل اپشن انجینر صاحبانو موږ سره د
انډو ده. انډو هغه تیر شوي حالت بیرته موږ ته رامنځته کوي. داسې وګورئ کوم حالتونه چې موږ پخوا ترسره کړي وي هغه موږ ته بیرته ریورس کوي. نو بیرته هم فلټن ټرین میپ وهو چې زموږ ساته هم غوره شي. بل موږ سره انجینر صاحبانو لوډ ټرین میپ ده. که چیرې تاسو یو لینډسکیپ ولرئ یا یو تصویر ولرئ د یو لینډسکیپ څخه، هغه تصویر تاسو کولی شئ دلته راوړئ، خپله درته لومین سافټویر هماغسې یو لینډسکیپ ایجادوي. د مثال په ډول اجازه راکړئ زه دلته یو لینډسکیپ ځان سره راوړم. مثلا دغه یو لینډسکیپ د یو غرنۍ ساحه ده، زه دا غواړم چې خپل پروژې ته اضافه کړم. دا چې راوړم اوکې وهم، انتخابوم اوکې وهم، وګورئ په اوپن کولو سره هماغسې یو سطح ماته ایجادېږي. هم کته دغسې انجینر صاحبانو موږ سره بیا دا مرسته کوي په هر هغه سطح. مثلا تاسو انجینر صاحبانو په خپل موبایل کې د یوې سیمې یا د یوې ځانګړې سیمې تصویر لرئ او تاسو غواړئ چې هماغسې یو لینډسکیپ ولرئ، فقط هغه تصویر همدلته اوپن کړئ، هماغسې یو ساحه تاسو ته ایجادېږي او ډېر په آرامۍ سره تاسو ته استفاده کولی شئ. د تر څنګ انجینر صاحبانو بل اپشن چې موږ سره دلته دغه د سیف ټرین میپ، مثلا همدغسې حالت ده تاسو جوړ کړی ده، غواړئ د دې تصویر ځان سره ولرئ او په راتلونکي کې بیا استفاده کوئ، فقط ټرین میپ به وهئ، سیف ټرین میپ، او موقعیت به ورته انتخاب کړئ. د موقعیت د ټاکلو څخه وروسته یو نوم به ورته انتخاب کړئ، مثلا احمد، صحیح ده، یا لینډسکیپ به ورته ورکړو، یا ال ای، مثلا هر نوم چې تاسو ورکړئ د هماغې یو تصویر هلته سیف کېږي او بیا کله مو چې غوښتل تاسو کولی شئ چې راخلاصې کړئ. مثلا اوس بېرته ځم هماغه حالت وګورئ، دغه د ال ای باندې مو سیف کړی و، هماغسې یو حالت موږ ته سیف شو، بیا کولی شو په بل وخت کې ترې نه استفاده وکړو. دا موږ سره انجینر صاحبانو د لینډسکیپ په برخه کې د ښکتنۍ او پورتني سطحې ایجادول. بل موږ سره انجینر صاحبانو هغه واټر ده. واټر مثلا تاسو یو سطحه لرئ چې داسې ښکته اجازه راکړئ چې زه یو ښکته شوې سطحه ایجاد کړم دلته. مثلا دغه سطحه کې هغه د ماوس کارونه موږ سره داسې مرسته کوي انجینر صاحبانو. په تېر لیکچر کې چې موږ تاسو ولوسته، که چیرې موږ یې زده ولرو بیا زموږ فعالیت یا زموږ کارونه ډېر په تېزۍ سره او چټکۍ سره ترسره کېږي. مثلا زه غواړم دغه سطحه دغسې یو سطحه ایجاد کړم چې پکې اوبه شتون ولري. اوس تاسو وګورئ انجینر صاحبانو دغه یو ګړنګ غوندې ده، پکې اوبه اضافه کوم. مثلا زه راځم دغلته یو مثلا دغه سیمه کې اجازه راکړئ وګورئ دلته موږ تاسو ته سره تقریبا اوبه ایجاد شو چې سطحې لري. اجازه راکړئ چې زه دغه بیا تاسو جوړولی هم شئ. هلته څنډې لري، د څنډو په واسطه تاسو کولی شئ هغه ترتیب کړئ. یو بل کوچنی ډنډ اخلو چې ښه تاسو ته دغه شی واضح شي. مثلا دغسې یو سطحه ده، خلاص تاسو راځئ بیا واټر ته او پلیس وهئ، دغلته به کېږدو. اوس وګورئ موږ ته دغسې یو حالت رامنځته کېږي چې دې سره موږ هم دغې ته ارتفاع ورکولی شو، هم یې دې خوا ته راکاږلی شو. اوس وګورئ مثلا ارتفاع ورکړئ، یا یې ډېر کړئ یا یې کم کړئ. مثلا تاسو دغسې ډېروئ، دې خوا ته یې راکاږئ. نو تاسو بیا کولی شئ چې دا ترتیب او تنظیم کړئ. اجازه راکړئ چې لږ څه نور هم زه دا دې خوا ته کړم. تاسو وګورئ دغه سطحه ټوله ونیو. نو بناً که چیرې تاسو وغواړئ هر رقم هماغسې ترتیبولی شئ. او مثلا زه دغسې غواړم ترتیب کړم. اجازه راکړئ چې دا دغسې ارتفاع یې کمولی شئ، دغسې برابرولی شئ. مثلا دې خوا یې هم دغسې کمولی شئ، دې خوا یې هم دغسې کمولی شئ.
ارتفاع په ورکولو سره څومره ارتفاع کم کړئ مثلا دغسې خپله سلو بیا تاسو جوړولی شئ ځکه دلته ما دغسې اوبه تاسو یو سیمې ته غواړئ چې ورکړئ په هر رقم چې تاسو شکل غوره کړئ ښکته کېږي پورته کېږي دغسې تاسو یې کولی شئ مختلف اوبه لري مثلا موږ سره اوشن دی یو سمندر رامنځته کوئ هم کولی شئ مثلا تاسو غواړئ دغسې اوبه ولرئ دا یې رنګ ته وګورئ بدلیږي مثلا دغسې اوبه ولرئ ګورئ رنګونه هم مونټینز غرنۍ اوبه همدغسې ډرټ چټلې اوبه او آیس کنګل شوي اوبه دغسې حالتونه لري تاسو کولی شئ ورنه استفاده وکړئ دا موږ سره انجینر صاحبانو د اوبو او د لینډسکیپ رامنځته کولو حالت بل حالت موږ سره انجینر صاحبانو اوشن ده مثلا تاسو غواړئ یو جهیل رامنځته کړئ نو د یو جهیل رامنځته کولو څخه وروسته تاسو کولی شئ اوشن باندې چې کلیک وکړئ تاسو د خپل هغه پروژې چار اطراف وګورئ یو اوس وګورئ زه دا آف کومه اوس وګورئ چې ټرن آن یې کړئ دغسې مثلا یو جهیل رامنځته کېږي تاسو وګورئ خپل د پروژې هماغه کومه سطحه چې تاسو لرئ هغه وچه ده نو هخوا ته دغسې یو جهیل رامنځته شوی ده چې اوشن آف او آن کېږي دا بیا نور حالتونه هم لري انجینر صاحبانو چې مثلا ویو انټنسیټي هغه د څپو شدت یې ښیي تاسو وګورئ څومره چې ډیروم شدت ډیریږي چې څومره کمومه شدت یې کمیږي ټوربیوټي هم همدغسې نور حالتونه دي چې تاسو کولی شئ چې د اوبو هغه رنګ ته تغییر ورکړئ مثلا دغه کوم څپې چې دي هغې ته تغییر شدت ور وبښئ وینډ ډایرکشن مثلا تاسو دغسې یو حالت در لرئ اجازه راکړئ چې زه مخکې لاړ شم اوس وګورئ تاسو انجینر صاحبانو هغه د اوبو کې چې کوم جهت لري هر خواته چې تاسو وغواړئ مثلا اوس دې خواته را روان ده چپ ښي لاس ته چپ لاس ته یې وړئ شاته ځي دا د هغه طوفانونو جهت ده چې اوبو ته حرکت ورکړي تاسو یې کولی شئ د یې په واسطه کنټرول کړئ بل د وینډ سپیډ ده د هماغې طوفان شدت ده چې دغه اوبو ته حرکت ورکړي که چیرې تاسو تیز یې کړئ وګورئ سرعت یې بیخي تیز شو که چیرې تاسو یې سرعت ښکته کړئ بیخي سلو کېږي هایټ اوچتوالی اوس وګورئ ډېر اوچت شو ښکته بیخي همدغسې تاسو وګورئ انجینر صاحبان دغسې مختلف هغه هایټ یا هم ارتفاع ورته ورکولی شئ هم دلته عدد په واسطه مثلا تاسو غواړئ یو عدد ورکړئ زه وایم چې 20 وي دغه عدد اجازه راکړئ چې دا زه بیک سپیس په واسطه صفر کوم بیا دغه نه 20 ورکوم یا یې 10 کوم مثلا 10 وګورئ یا 15 شو د بیک سپیس په واسطه ډبل کلیک وکړئ په هماغه جسم باندې بیا د هغې نه یو عادت ورته وټاکئ دغسې 15 حالت یې ونیو بل کالر پرسیټ مثلا تاسو یې رنګ تغییرولی شئ د اوبو رنګ وګورئ هر رقم رنګونه چې تاسو لرئ دغه رنګونه دغه ساحه چې ګورئ دوه ډوله رنګونه دي لومړني او دویمي هر رنګ چې تاسو ورته انتخابوئ هماغه انتخابولی شئ دا هم د کالر برایټنس مثلا روښانتیا روښانوئ اوبه د شپې لخوا تاسو غواړئ مثلا شپې حالت لرئ د شپې حالت کې تاسو دغه غواړئ چې خپل اوبو ته روښنایي ډېر ورکړئ مثلا د سپوږمۍ روښنایي په اوبو باندې لګیږي د شپې لخوا بیا یو روښنایي ایجادوي دغسې کولی شو خپل سمندر ته یو خپل جهیل ته وبښئ یا هم هماغه اقیانوس ته حالتونه ورکړو دا و د اوشن حالت چې ټرن آف او ټرن آن په واسطه کولی شو راوړو یا یې هم حذف کړو بل موږ سره انجینر صاحبانو هغه د اجازه راکړئ چې زه ارتفاع واخلم لږ څه بل هم موږ سره پینټ ده یا رنګ ده کالر چې مثلا تاسو غواړئ انجینر صاحبانو مختلف رنګونه ورکړئ دغه خپل چمن ته مثلا دا وچ چمن ده تاسو غواړئ دته رنګونه ورکړئ موږ سره لومړی چې دغه ایډیټ ټایپ ده مثلا که چیرې تاسو د باندې کلیک وکړئ مختلف حالتونه لرو د لینډسکیپ دپاره مثلا دا انتخابوم وګورئ چمن مې بدل شو بل انتخابوم مثلا داسې انتخابوم هر یو چې تاسو غواړئ شین انتخابوئ خزان
خزاني انتخابوئ یا مثلا دغه شکل سره هر رقم چې تاسو وغواړئ تاسو کولی شئ استفاده وکړئ. حتی که چیرې تاسو کوم کسټم یا خپل دغه ولرئ، کوم لینډسکیپ ولرئ، تاسو کولی شئ چې د هغې په راوستلو سره مثلا دغسې یو لینډسکیپ تاسو لرئ، اوپن یې کړئ. اجازه راکړئ اوس لاړ شئ وګورئ هماغه حالت څنګه شو. زمونږ دغه پروژه ځان ته غوره کړ. هم د تاسو کولی شئ د کسټم حالت څخه چې تاسو سره سیو وي کوم تصویر یا دغه د هغې په واسطه راوړلی شئ، هم کوم چې په کمپیوټر کې وي نارمل او کسټم ډیلیټ کړئ خلاص. هماغسې مختلف حالتونه بیا لري تاسو یې استفاده کولی شئ. بل موږ سره انجینر صاحبانو هغه ایډیټ ټایپ دی. ایډیټ ټایپ په واسطه هم تاسو کولی شئ چې مختلف ټکسچر یې ایډیټ کړئ، حالتونه ورته ورکړئ. دا هم بیا برش سایز لري، مثلا تاسو غواړئ دغه سایز ته هماغسې یو حالت ورکړئ یا هماغسې حالت وبخښئ. دا سپیډ او دغه شیان لري. تاسو مثلا وګورئ تاسو غواړئ د دغه احجام یې ډېر وي، غټ ښکاره شي، نږدې شي یا هم کوچني ښکاره شي، تاسو کولی شئ کنټرول یې کړئ. دریم هم موږ سره ایډیټ ټایپ ده چې هماغه دنده ترسره کوي مثلا. او څلورم یې هم هغه کوم حالتونه چې تاسو رامنځته کوئ دلته ترسره کېږي. بعضې وخت موږ سره چوز یو لینډسکیپ انتخابوئ. تاسو مثلا دغسې یو لینډسکیپ انتخابوئ، تاسو وګورئ هماغسې یو لینډسکیپ انتخاب شو. مثلا دغسې یو لینډسکیپ انتخابوئ، د خزاني لینډسکیپ، مثلا دغسې ژمني لینډسکیپ. هر یو چې تاسو انتخاب کړئ بیا خپل پروژې پکې امپورټ کړئ. مثلا دغسې یو حالت تاسو غواړئ خپل پروژې پکې امپورټ کړئ او ترې استفاده کولی شئ. دا هم ټکسچرې دي، مختلف ټکسچرې چې تاسو کولی شئ انتخاب کړئ او ینه ګټه پور کړئ. ټګل راکس چې دي انجینر صاحبانو، دا موږ سره بعضې نور احجام چې وي غواړو هغه ته شکل ورکړو یا هغه ښکته او پورته کړو، نو د هغې څخه استفاده کولی شو. مثلا تیږې دي، هغه تیږې څخه تاسو استفاده کوئ، ښکته او پورته یا کوچني واړه کوئ، د دې اپشن په واسطه ترسره کېږي. بل اپشن چې موږ سره د انجینر صاحبانو هغه هم د اوپن سټریټ میپ ده. اوپن سټریټ میپ موږ سره څه کوي انجینر صاحبانو؟ مثلا تاسو یو پروژه لرئ یا هم تاسو د ګوګل میپ څخه یو ساحه راوړئ، مثلا کابل ساحه ده یا ننګرهار کې یو ساحه ده یا مزار کې، تاسو هلته یوه سیمه د ګوګل میپ په واسطه ځانګړې کوئ او هماغه د ګوګل میپ نقشه راوړئ دلته. هر هغه عناصر چې هلته وي، مثلا په څنګ کې مارکیټونه وي، کورونه وي، هغه دلته راسه ټول راوړي سره د ستاسو پروژې. بیا تاسو پکې خپل کار ترسره کولی شئ. خو په خواشینۍ سره چې زمونږ دغه دومین چې ده دا کرک شوی دومین ده، بناً موږ نشو کولی دې څخه استفاده وکړو. که چیرې زموږ دومین طبیعي دومین وي یا مثلا موږ اخیستی وي یا پیمنټ مو ورته کړی وي، بیا امکان لري چې دې څخه استفاده وکړو. فقط د کرک شوي او د نارمل دومینونو دغه توپیر وي. بل موږ سره ګریس ده انجینر صاحبانو، چې ګریس هم موږ کولی شو واښو ته ویل کېږي. مثلا ګریس سایز ده، اجازه راکړئ چې زه یو بل لینډسکیپ دلته انتخاب کړم. مثلا دغه یو به یو انتخاب کړو، صحیح ده، دغه یو مثلا تاسو دغه خپل ګریس ته وګورئ یا چمن ته. د ګریس سایز، ګریس هایټ، صحیح ده، هغه اوس دلته وګورئ کوچنی کېږي او لویېږي. زموږ چمن سایز یې وړوکی کېږي او غټېږي. ګریس ویډنس، هغه د روښنایي حالت یې وایډنس یا هم پراخوالی، مثلا بعضې چمنونه یې داسې ډبل وي، بعضې چمنونه نری وي. د هغې حالت د کنټرول لپاره موږ کولی شو د دو څخه استفاده وکړو. بیا موږ کسټم حالتونه هم لرو. مثلا تاسو غواړئ دغسې یو ګلان ولرئ په خپل ساحه کې، بیا د ګلان دپاره تاسو که چیرې غواړئ سپریډ څومره خپور شي، ډېر خپور شي، لږ خپور شي، تاسو وګورئ مثلا سپریډ ته وګورئ، تاسو ته شاید ډېر په کم کچې سره ښکاره شي.
صحیح ده. سایز یې زه لږ غټ کړم چې ښکاره شي. بعد دغه نه تاسو وګورئ وینئ دانه دانه ګلان ښکته پورته کېږي. ممکن تاسو ته ښکاره کېږي او که نه. رینډم سایز هر یو چې تاسو کوئ هغه کوم سایز چې تاسو ورکوئ دا د ګلانو. مثلا ریډ ټایپ تاسو بل راوړئ تیږې راوړئ مثلا د مثال په ډول وګورئ په تیږو کې تاسو غواړئ ډېر تیږې شتون ولري لږ تیږې شتون ولري. که چیرې تاسو مقدار یې صفر ته یو ته ښکته کړئ مقدار یې ډېرېږي. که چیرې تاسو اوس سایزونه یې غټېږي وینئ. که چیرې تاسو ډېر کړئ معکوس حالت لري. که چیرې ډېر انتخاب کړئ بیا لږ وي. که چیرې لږ انتخاب کړئ بیا ډېر وي. مثلا دا یې سایزونه دي. که چیرې ډېر انتخاب کړئ غټېږي بیا دا په خپل حالت کې د کوچنی کېږي. رینډم سایز هر هغه حالت چې تاسو ورکوئ. رینډم سایز معنا مختلف حالتونه لري ټول یو سایز نه وي. بیا مثلا تاسو بل عناصر راوړئ دغه چې دي د مختلفو عناصرو د راوړلو دپاره پکارېږي. مثلا بل عنصر تاسو راوړئ د مثال په ډول دغسې یو ګل راوړئ. دغه ګل غواړئ چې ډېر سپریډ وي یا لږ سپریډ وي. مثلا لږ سپریډ وي سایز یې باید غټ وي. وګورئ ګلان پکې راسنه شنو دغسې یو ګلان. رینډم سایز یعنې یو کوچنی وي یو لوی. مثلا بل عنصر تاسو راوړئ د مثال په ډول دغسې یو عنصر راوړئ سپریډ یې لږ وي. وګورئ دغسې ګلان دي مختلف سایزونه. هر هغه عنصر چې مختلف عناصرو دپاره بیا تاسو مختلف ټایپس استفاده کولی شئ. مثلا تاسو دغسې تیږې راوړئ. دغسې تیږې د راوړلو دپاره که چیرې تاسو دغه کې کمیږي که دغه کې حالتونه هم فرق کوي. وینئ دغسې یو طبیعي حالت رامنځته کولو دپاره دا استعمالیږي. مختلف ګلان راوړئ مختلف بوټي دي دغسې تاسو کولی شئ چې هر یو ځان دپاره مشخص کړئ او ترې استفاده وکړئ. یو څه چې په کالر کې ما نه هېر شي انجینر صاحبانو مثلا په کالر کې تاسو لاړ شئ غواړئ دغسې یو بل ټایپس اف دغه راوړئ یو کسټم سایز یا یو کسټم ټیکسچر تاسو غواړئ چې انتخاب کړئ هغه انتخاب کړئ راوړئ په ټیکسچر کې. اوس وګورئ مثلا تاسو غواړئ هماغه ټیکسچر مو دغه څومره مساحت یا دغومره ساحه ونیسي. فقط کلیک پرې وکړئ او هماغه ساحه ودرې زه یې دغه شدت کم کړم. مثلا تاسو غواړئ دغسې یو ساحه کې خپل ټیکسچر وکاروئ. مثلا یو بل ټیکسچر زه وګورم یو کسټم ټیکسچر راوړم. مثلا دغسې یو ټیکسچر پکې راوړو. اجازه راکړئ که چیرې دغه ټیکسچر دا ونیسي. بعضې وخت بعض ټیکسچرونه وي چې بیا لومینه نشي سپورټ کولی. بعضې ټیکسچرونه نه سپورټ کېږي مګر مخکې کوم تصویر چې موږ راوړی و که چیرې ستاسو پام وي هغه یې سپورټ کړ. بناً ګریس که چیرې تاسو بدل کړئ دغسې ګریس بدلیږي. مثلا تاسو بیا په دې ګریس کې نور حالتونه ورکوئ. مثلا دغسې حالت ورکول کېږي. مثلا ټیکسچر کې تاسو مختلف ټیکسچرونه یا مختلف حالتونه ورته انتخابوئ. کولی شئ د هغې په واسطه استفاده کوئ او انتخاب کړئ. نو دا درنو انجینر صاحبانو د لینډسکیپ برخه چې نن ما تاسو ته تشریح کړه او پرې پوه شلو. انشاءالله په راتلونکي درسونو کې په نورو موضوعاتو باندې بحث کوو. نو د نن ورځ دپاره بس موږ او ستاسو درس همدلته په پای ته رسېږي. له تاسو څخه په اخره کې دا هیله کېږي تر څو چې زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او نورو ملګرو سره دغه ویډیوګانې حتما شریک کړئ ځکه چې په پښتو ژبه کې تر اوسه ما په یوټیوب چینلونو کې چې لیدلی ده داسې منظم او د لومن لیکچرونه نشته. بناً هغه ملګري چې ضرورت لري تاسو کولی شئ ورته دا زموږ لیکچرونه معرفي کړئ او ښه وخت ولرئ. درنو انجینر صاحبانو ښه شوي.